د سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزماري ډیکارلو نن کابل ته راورسېدله. ټاکل شوې چې ډیکارلو د امارات له بېلابېلو چارواکو سره لیدکاته ولري. د هغې د سفر د اصلي موخې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې داسې ویل شوي و چې ډیکارلو به د امارات له چارواکو سره د سیاسي تعامل او د دوحې د پروسې پر اړوندو موضوعاتو خبرې اترې کوي. د ملګرو ملتونو دا جګپوړي چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې امارات او نړیوال په خپلو کې سره رسمي اړیکې نه پالي او له مسکو پرته کوم بل هیواد په کابل کې واکمن نظام په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. د ډیکارلو سفر به د سیاسي تعامل او د رسمیت پیژندنې په برخه کې کوم مثبت بدلون رامنځته کړي؟ ځمکني واقعیتونه کوم دي چې امارات یې کولی شي د افغانستان په اړه له ډیکارلو سره شریک کړي؟ د بشري مرستو په برخه کې کوم نوي اقدامات کیدونکي دي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو ته دې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل سمکنی صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ډاکټر ګل محمد دین محمدي صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سید ذکر الله هاشمي صاحب. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. سمکنی صاحب، دا بحث مو تاسو سره پیل کړم. تر دې وړاندې ټام فلیچر د ملګرو ملتونو مرستیال هم کابل ته راغلی و. دا د نن روزماري ډیکارلو هم راغلی ده. څه بدلون به راولي دغه سفرونه، دغه تګ راتګ کابل ته د ملګرو ملتونو د چارواکو؟ د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، هاشمي صاحب، ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د دوحې د ناستې چې درېیمه ناسته شوې وه، په هغه کې بیا د افغانستان په مسایلو باندې چې بانکداري وه، تجارت و، همداسې د بدیل معیشت و. د یغې نه وروسته دا د ملګرو ملتونو تر عنوان لاندې مهم یو میشن دی چې دوی ترسره کوي او د مرستیالې په کچه باندې دوی هیات رالیږي. دوه ادرسونه چې د دوحې او د مسکو فرمټ دی، دغه په عین وخت کې په موازي ډول سره دوی خپل حرکات ترسره کوي، ځکه روسانو، چینایانو، هندیان، همداسې ایران او منځنۍ اسیا هیوادونه د غرب نه لږ څه وړاندې تللي دي. هغه پروژې چې اوس هغه د روی کار د کار پې کېږي، نو غربیان هم دې ته وهڅول شول چې د افغانستان سره دوی خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړي. نو علاوه د دې نه د نړۍ اوس په بل ډول روانه ده. اوس هماغه پخوا چې فکر کېده چې د ملګرو ملتونو مصابو خپل اعتبار وساتي، خو په تدریج ډول یې کام کو. ګوري د امریکې ولسمشر وایي چې یوه د سولې جرګه جوړوي، په دغه کې هغه هیوادونه چې ورشاملیږي هم به پیسې ورکوي او هم به د امن ضمانت دوی ته کیږي. نو دا په خپله دا ده چې دوی له سره یو بل باب جوړوي، منځته راولي، چې د هغې دپاره هم د ملګرو ملتونو هم کوشش کوي چې دوی د خپل هغه رول چې ورسپارل شوی دی هغه تقویه کړي. بالاخره دغه یونما یو منځګړی ده، یو ارتباطي پل ده، که یوازې پیسې ورکول کېږي هغه پیسې مصرفوي او خپل معاشات و مصارف پکې باسي، که نه واقعا د افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره یو څه کوي؟ یونما خو له بعده مرغه په تیر کې چې کله په افغانستان کې جګړې وې داسې رول یې نه دی لوبولی، ځکه څو واره دوی ناکام شول. خو اوس غواړي دوی چې د خپل رول برجسته کړي او دا ورته د ډیکارلو په سفر کې مهم مسایل دا دي چې هم به د اسلامي امارت چارواکو سره غږیږي او په نظر کې دی چې د یغو نخبه مشرانو سره چې په افغانستان کې یا صاحب د نظر دي یا سیاسیون دي، هغو سره هم ممکن وګوري چې تر څو د افغانانو هغه نظر د ځان سره ولري چې څه شی افغانان غواړي. ځکه پخوا به کېدل چې د ملک نه د باندې به د هیواد سرنوشت ټاکلی کېده. اوس نو ملګرو ملتونو مؤسسې دغه پلان په نظر کې نیولی دی چې د کور دننه یوه د حل لاره ورته روبسي. نو دا به د موږ او تاسو لپاره په فعلي شرایطو کې یو ډېر مناسب فرصت وي چې بیا ګټه ترې پورته کړو. فکر کوئ واقعا داسې یو څه به وشي چې ملګري ملتونه دې پرېکړې او دې قناعت ته ورسېږي چې د افغانستان حل لاره باید په کور دننه وي، داسې یو سازمان چې ټوله بودیجه او مصرف یې هم نړیوال ورکوي؟ نو د دوی دنده او مسؤلیت هم دا دی ځکه چې دوی په د هیواد په دننه د هیواد نه د باندې چې په هر فرمول باندې دوی یوې نتیجې ته رسیږي، دوی باید هغه تعقیب کړي. د دغې دپاره د یونما دفتر دا مسؤلیت لري چې د ټولنې هغه
څه چې وي هغه د ځان سره کټ مټ یوسي. په ډېر وخت کې په دوی نه نیوکې هم دا دي چې دوی ناسم معلومات خپاره کوي. نو اوس به مو معلوم شي چې دوی بعد څه کوي. ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب فکر کوي چې ملګري ملتونه دغه جګپړې چارواکي چې افغانستان ته راغلي ده څه به وکړي بالاخره؟ کوم بدلون به راولي په دغو اړیکو کې، تعاملاتو کې، بشري مرستو کې؟ که نه هماغه پخوانی وضعیت به وي، یوازې دا یو رسنیز مانع ورته د تګ راتګ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته، لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د افغانستان په مسله کې ملل متحد د ډېر وخت نه ښکېل دی، خصوصا هر کله چې په دوحه کې ناستې شروع شوې، رسمي ناستې، ملل متحد مستقیما هلته حضور لره. وروسته د هغې نه د اسلامي امارات په راتګ سره دلته تاسو د دې شاهدان یې چې یو څو غونډې په قطر کې د افغانستان په هکله وشوې چې په هغې کې یونما هم بارز رول لره، او هغلته هم په همدې موضوعاتو باندې، حقوق بشر باندې، ټول شموله حکومت باندې، د حکومت نوعیت باندې، او دلته د ښځو حقوقو او داسې نورو مختلفو موضوعاتو باندې هلته خبرې وشوې، چې بالاخره د افغانستان د حکومت دریځ دا و چې موږ داخل کې کوم مشکلات نه لرو، او که چېرته بین الافغاني خبرې شروع کېږي د افغانستان په هکله کومې اجنډاوې وي، نو هغه په افغانستان په داخل کې د اسلامي امارات حکومت سره که څوک غواړي، که ملل متحد وي او که نور څوک وي، هغه کولی شي د افغانستان د حکومت غېږه ټولو ته خلاصه ده چې په ازادانه ډول راشي، دلته وضعیت وڅاري او د موږ سره خبرې وکړي. نو همدغه علت و چې یو اسلامي امارات هیئت په دوحه کې چې کومه غونډه رابلل شوې وه، په هغو کې بیخي شرکت ونه کوي. دوی ویل چې دغه غونډه داسې دي چې دې کې مدني فعالان یا نور داسې یو څوک دعوت شوي دي چې د هغوی په لاس کې څه نه دي. که چېرته ملل متحد نړیوال د اسلامي امارت سره خبرې کوي، نو د اسلامي امارت ادرس مشخص دی، هغه دوی کولی شي چې افغانستان ته راشي، په داخل د افغانستان کې هر ځای کې چې دوی لازم بولي، مناسبه وي، هلته موږ د دوی سره په ټولو هغه خبرو باندې چې ملل متحد غواړي چې د هغې په هکله د اسلامي امارت سره خبرې وکړي، دوی خبرو ته حاضر دي. زما په نظر په د اوس وخت کې چې د دوی کوم د لوړپوړي استازي افغانستان ته راغلي دي، دا به د هغو خبرو دوام وي. دوی به اوس په افغانستان کې د اسلامي امارات د مختلفو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري، هغه اندېښنې چې نړیوالې د افغانستان په هکله لري، د افغانستان د راتلونکي په هکله، د افغانستان د مشرانو نومونه څنګه په کومو شرایطو د لیستونو نه وباسي، د افغانستان سره بشري مرستې څه قسم ته دوام ورکړي، د افغانستان رسمیت پېژندل په کوم ډول سره سرته ورسوي. نو دا هغه څه هر څه دي که چېرته افغانستان د نړیوالې ټولنې غړی کېږي، رسمیت پېژندل کېږي، څه مسؤلیتونه مکلفیتونه د افغانستان طرف ته دي چې باید وکړي، څه ملل متحد کولی شي. زه وایم چې دغه خبرې کې چېرته همداسې دوام وکړي او دغه خبرو کې اخلاص موجود وي، دا کولی شي چې افغانستان یو ښه طرف ته رهنمایي کړي. هغه د خلکو ټولو غوښتنې چې د خلکو سره دي، هغه غوښتنو ته ملل متحد یو د حل لاره پیدا کړي او هغه مشکلاتو نه، د اوسنیو مشکلاتو نه افغانستان خیر سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب کور دې ودان. هاشمي صاحب، دا چې متناقض دریځونه دي هغه د افغانستان د حکومت د رسمیت پېژندو په برخه کې، ملګري ملتونه وایي چې باید له امارات سره د نړیوال نظم په چوکاټ کې تعامل وسي. امریکا وایي چې موږ ته مو ګټې ډېرې زیات ارزښت لري. دې خواته امارات وایي چې موږ د هیڅ چا فرمایش نه منو. په دغسې متناقضو دریځونو غوښتنو کې د امارات رسمیت پېژندنه ممکنه ده؟ د ورځې په پای کې به بالاخره سلامت څوک راوځي؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، نظر صاحب تاسو ته او درنو مېلمنو ته او تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې باندې باید ځان پوه کړو چې ملل متحد څوک ده، حیثیت څه شی ده. ملل متحد د ما په اند باندې دا ما بار مخکې ویلي دي چې د امریکا یو ګروګانه اداره ده، هغه هیڅ خپل اختیار نه لري چې له خپله ځانه فیصله په یو شي کې وکړي، هم د لوجستیکي له لحاظه، هم د سیاسي له لحاظه. د سیاسي له لحاظه هغه
شیانو ته چې ملل متحد غږ پورته کوي یا هغه دپاره تأسیس سوی ده چې هغه حقوق بشر ده، هغه د بین المللي سطح باندې امنیت ده، د بین المللي سطح باندې به صلح او آرامي ته به کار کوي، هغه حیثیت د سیاسي په میدان کې له بینه ورکړی ده. هیڅ مشکل هم تاسې ماته وښایاست چې په دنیا کې په د تیرو 80 کلو کې ملل متحد یو مشکل د دوه دولتو په مابین کې حل کړی وي. دا یوه خبره. لوجستیکي له نګاه نه که موږ تاسې وګورو دا په خپله ملل متحد اداره په نیویارک کې ده، دا په امریکا کې ده، 42% هغه یې بودیجه امریکا ورکوي. لهذا هیڅ اختیار هم له خپله اندازه نشي کولی چې کوم فیصله په یو شي کې واخلي. رالو په دې کې چې اوس موږ د افغانانو دپاره ګوره که ملل متحد چیرې په دې روند کې یا په دغه کارو کې رښتیا هم وایي او د سیاست په میدان کې کار کوي، د هغه دپاره حق دا ده، یعنی دا پې باندې لازم ده چې د دوحې کوم مجلس چې وو یا کوم په اصطلاح پلاټفورم چې وو هغه له خپله سابقه محتوا باید فارغ کړي. سابقه محتوا یې دا و چې په افغانستان کې داخلي موضوعات باید حل سي. نن ورځ د افغانستان داخلي موضوعات حل سوي دي الحمدلله. دلته یو حاکمه اداره موجود لري، دلته یو سرتاسري امنیت وجود لري، دلته حکومتداري وجود لري، دلته د خپل ملل متحد په خپل د جهاني مؤسساتو اعلان کوي دلته په افغانستان کې فساد له بینه تللی، امنیت راغلی، د داعش په مقابل کې دلته مبارزه سوی او کیږي، او افغانستان کې واقعیت دا ده چې دلته یو مرکزي قوي حکومت وجود لري. دی باید دغه محتوا چې دی د دوحې په ترڅ کې لري چې ولا دلته د موږ د افغانستان نه پیغام افغان شموله حکومت جوړ شي. په افغانستان کې اوس څوک اعتراض په حکومت باندې نه لري، او که هغه مفسدین لري چې د دوی خپل پلویانو هغه د وري محاسبه ورسره وکړي چې په اروپا او په لندن بودیجه کې ناست. لهذا که ملل متحد په دې کې کامیابه کیږي، یوازینۍ لارې دا ده چې واقعیت درک کړي، حقیقت بیان کړي، حکومتوب دې ته وهڅوي چې افغانستان سره هغه ډیپلوماټیکي اړیکې برابرې کړي، او پر ټولو مخکې باید ملل متحد خپل د افغانستان چوکۍ د افغانستان اسلامي امارت ته ور تسلیم کړي. که چیرې محتوا د دوحې د ناستې یا د دوحې د پلاټفورم محتوا بدل سي په دې باندې چې له افغانستان سره د سیاسي نگاه باندې باید اړیکې قوي سي، اقتصادي نگاه باندې باید له افغانستان سره خلک دلته سرمایه گذاري وکړي، او دولتونه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره باید رسمي خپل اړیکې شروع کړي، بیا خو کامیابه کیدونکې ده. او که چیرې بیا هم په هغو منوال باندې خبرې کوي لکه 2013 کې یا تر هغه مخکې خبرې کولې، هغه خو په داسې صورت کې اوس په افغانستان کې دلته د یو غلام بګوش حکومت جوړ کړی و، د هغه دپاره غوښتل چې دا د امارت اسلامي افغانستان په مابین کې او د دوی په مابین کې یو ناسته وشي، هغه ټول وتښتېدل. معنی یې دا ده چې هغه اصلا حکومت نه و. که چیرې حکومت وای خو یو 4 ورځې خو صبر کړی وای که نه وروسته د امریکا له وتو، خو دوی د امریکا خلک امریکا عسکر په میدان هوایي کې و، دوی په تېښتې بریالي شو. نو اوس خبره په دې کې ده چې محتوا پورې خبره ده. که چیرې محتوا بدله سي او د کاریو د دې دپاره راغلي چې د افغانستان اړیکې له دنیا سره سم کړي او د افغانستان هغه مستحق چوکۍ د افغانستان اسلامي امارت ته ور حواله کړي او د افغانستان په اقتصاد کې د افغانستان په امنیت کې رغنده رول وروي، دلته بیا کېدلی شي چې موږ خبرې وکړو. او که چیرې دې ته خبره ورسیږي چې نه هغه سابقه خبرې باندې خبرې کوم، د ما په اند باندې دا به دغه دروازې به بندي، دا دروازې مسدودې سوي دي. رالو د تا خبرې ته چې تاسو سوال وکول چې آیا په اخر کې به موږ دا رسمیت پیژندنه ووینو؟ د دنیا حالت چې وګورې، امریکا اوس په څه لټه کې ده، دا باید وڅیړو. امریکا په دې لټه کې ده نن ورځ سبا په دې کې تهدید کوي زه په ایران باندې حمله کوم، او امریکا او ملل متحد او اروپایي ټول په دې کې دي چې ما به د افغانان د ایران د کومک دپاره ودانګي. نو لهذا دا هڅې اوس یې ګړندې کړي دي له دې جهته چې دوی غواړي چې په شرق اوسط کې بل یو اختلاف راولي، دلته بل یو جنګ برپا کړي. نو هغه خپلې هڅې دي، خپل اهداف په مخه بیایي. اما د افغانانو دپاره که چیرې دوی کار کوي، اخلاصانه کار کوي، باید محتوا د دوحې د ناستې محتوا بدله کړي، بیا به چیرې کامیابي موږ ترلاسه کړو. سلامت اوسئ. سم کنئ چې د افغانستان هم د ستونزې هم د حل لارې قضیه په کور دننه ده که له کوره بهر ده؟ نو په دا نیمه پیړۍ کې چې افغانستان کې ستونزې رامنځته شوي دي، په مختلفو ادوارونو کې شوي دي چې په نورو هیوادونو کې یو ترکیبونه رامنځته شوي دي، خو هغه ترکیبونه چې کله به هیواد ته راغلل هغه ماهیت به یې د لاسه ورکړ. اوس د ټول افغانان یو متفق نظر لري، هر اقدام چې کیږي هغه باید د کور دننه وشي، ځکه چې د کور دننه هغه خلک چې دی
اصلا دوی ته به دغه حق ورکړلی شي. درسته ده موږ افغانان د کور نه د باندې یو، خو هغه اصیل افغانان چې هغه د افغانستان دی په مسایلو باندې هر وخت دپاره غمجن دي او فکر په کوي او مسلکي خلک دي. هغو سره موږ باید تماس ولرو چې تر څو بیرته راشي خپل هیواد ته هیواد جوړ کړي. یوه د واک مسله ده. واک مسله خو د هغو خلکو سره چې اوسي دوی غوښتنه کوي تقریبا 100 کاله خو په جمهوریت کې ورسره وه. د دغې نه مخکې د نیمه پیړۍ خو دوی سره د واک ورسره و صلاحیت. ښه د دوی کارونه به ارزیابي کو، یو داسې هیات به وټاکو چې د چا د دغه هیواد دپاره څه کړي دي. که چیرې دوی دوسیې ونه لري یا فرضاً دوی هغه مثبت په ډېر شول خو بیا خو ښه ده، خو موږ افغانان دي. که بیا منفي زیات شول نو په صورت کې د دوی دعوا مه کوي. داسې نه ده چې دلته قحط و رجال دی د افغانانو په منځ کې. داسې خلک شته چې هغه وړتیا د دې لري چې د دې هیواد په چارو کې دوی خپل رول ولوبوي. نو دلته بیا که چیرې هغه خلک بیا راځي بیا به فکر دا پکېږي چې دا نو د یغو هیوادونو نیابتي نیت بیا معلوموي چې دوی بیا داسې په پام کې لري چې دلته به ډالې ټپلې وي د دوی څخه به نیابت کوي. په دې منځ کې داسې کسان دي چې همداوس د نړیوالو دروازې او سفارتونو استخبارات ټک ټک کوي، وایي موږ ته پیسې راکړه چې لاړ سو د زور په مټ او د توپک په مټ طالبان له قدرت نه کته واچو. یو دا دی چې دوی ورځي هغه یو رنګ لري، دا چې هغوی راوغواړي دا بیا بل رنګ لري. نو دا خو په تیر کې دغه امتحان ورکړل شوی دی، دوی ورکړی دی. اوس نو څنګه نړیوال باور پرې وکړي؟ او که نړیوالو دا کار کولی دا به دا ډېر مخکې دوی به تمویل تجهیز کړي وو، د ډګر ته به راوستلي وو. دا په دې معنا چې نړیوال په دوی باور نه لري. نو بنان نړیوال هم په دې فکر کې دلته خو خپل باور لاس ورکړی، هلته هغوی هم ورباندې باور نه کوي. هغوی نه کوي، ځکه یې نه کوي چې داسې نه چې موږ دښمنان دي. موږ دښمنان نه دي، ورونه مو دي په افغانیت په لحاظ سره. ولې هغه کړنې چې څه دوی کړي دي اپارکن ته مسلکي نه وې چې دوی باید کړی وای. امریکا دلته راغلې وه، نو ټوله نړۍ ورسره راغلې وه، هم په نظامي هم په اقتصادي هم په سیاسي لحاظ. که چیرې نیازی صاحب په همغه وخت کې لکه څنګه چې ښایي د اسلامي امارت سره سوله کړې وای، ملي پخلاینه یې کړې وای، هیواد یې سو کړی وای د جوړونې دپاره، نن به ولې دا ستونزې سره موږ لاس وګرېوان وو. اوس چې بعد له 500 کلونه موږ په هیواد کې یو حکومت لرو چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی، پس راځئ د دغه حکومت سره کار وکړو، نږدې شو ورسره. په یوازې د دې نه چې دوی سره یو د تیر په څیر دښمني وکړو. نه نه نه، راځئ چې افغانستان بیرته راټول کړو. که چیرې الله مهربان شو او زه فکر کوم چې الله به په دې وروستیو کې د افغانانو په خیر وي. ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب یو ځمکنی واقع چې څوک سترګه پرې نشي پټولی هغه دا ده چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده، جنګ درېدلی ده، بهرنیان وتلي دي. خو دا د رسمیت پېژندنې د بهرنۍ اړیکو د دغې ستونزې د غوټه چیرته ده؟ دا مشکل چا خلق کړی ده؟ ولې دا موضوع نه حلیږي؟ دا څو کاله هم تېر شول. د دغې دپاره په نړیواله سطحه هم جهاني قوتونه چې دي امریکا او د هغوی متحدین دوی غواړي چې په افغانستان کې که د نظامي لارې نه وي د نورو د لارې خپل حضور ولري. که چېرته د دوی اوس هلې ځلې د همدې دپاره دي چې په څه ډول دوی کولی شي چې هغه خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. هغه لارې چې افغانستان ته بغیر د پراختیایي پروژو نه د دوی راتګ دي، نورې لارې ټولې بندې دي. اسلامي امارت د دوی سره نه غواړي چې یا د زور د لارې دلته راشي یا په استخباراتي لحاظ باندې دلته حضور ولري یا د نورو هیوادونو دپاره ګواښ وي افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي. نو دلته دوی هم دا غواړي چې په حکومت کې د وزارتونو په کچه هم باید دوی خپل نفر وي. دوی چې هر کله د ټولګډونه حکومت خبره کوي، ټولګډونه دا په دې معنا نه ده چې زما او ته د غم مړه دي، یا وایي چې په دې حکومت کې دکتورا او خلک نشته، مستران نشته او په دې کې د داسې خلک راشي. زه وایم چې د دې دپاره هم داخلي کورنۍ وظایف پکار دي چې د دوی هغه بانې ور ختمې کړي. د اسلامي امارت دپاره بعضې یو څه شته، بعضې د جهانیانو دپاره دي چې جهانیان هغه خپل اصول چې د یو هیواد د رسمیت پېژندلو دپاره دوی جوړ کړي دي، تنها د افغانستان دپاره نه. اوس دوی هغه خپل نه مني. ملل متحد په منشور کې یو هیواد چې په هغې کې اداري واحدونه شتون ولري، په ټوله جغرافیه یو حکومت تسلط ولري،
امنیت سرتسري وي نو هغه باید په رسمیت باندې وپېژندي چې دغه ټول معیارونه افغانستان پوره کړي دي ځکه د افغانستان حکومت اوس ادعا لري چې وروره د تا د منشور مطابق هغه څه چې د رسمیت دپاره لازم و هغه خو ما سرته رسولی دي نو ولې ما ته په ملل متحد کې خپله چوکۍ نه راکوي خو ملل متحد زه یو تناقض په دې کې یادوم ډاکټر صاحب تاسو خپل نظر پکې شریک کړئ مثلا ملل متحد وایي چې یو اصل په موږ کې دا ده چې وایي باید عدالت تامین سي مثلا د نجونو تعلیم زمینه باید برابره سي او دا کار تاسو نه ده کړی دې خوا ته اماراتو ته وایي چې ښه دا د موږ کورنۍ مسله ده دلته مشکلات دي موږ یې په قرار حل کوو په خپلو کې موږ افغانان هغه ورته وایي چې نه دا یو اصل باید یې تطبیق کړي دا وایي چې ما په کورنۍ چارو کې لاس وهنه مه کوه داسې ټکرونه شته بعضې مواردو کې ګوره عدالت کوي عدالت خو تامین دی عدالت خو دا معنا چې عدالت موږ دلته شریعت ته وایو شریعت کولی شي چې هر چا ته اوس الحمدلله خلکو که دومره جرأت پیدا شوی دی چې یو څوک د چا سره د شریعت خلاف ظلم نشي کولی که یو ولي ولسوال وي د تا سره یو ظلم زیاتی وکړي د هغې دپاره مراجع شته چې هلته ته شکایت وکړي او د هغې نه پوښتنه وشي عدالت هلته وي چې د چا د آه او فریاد پوښتنه نه کېږي د مظلوم آواز نه اورېدل کېږي دا دلته اوس شته یعنې دا حقیقت دی را به شو دې ته چې دوی د تعلیم د حق مړه دي دغه ملل متحد بناوي دي که دوی د خلکو د حقوق بشر د غم مړه وای خو د حقوق بشر همدغه امریکا او د هغوی متحدینو په فلسطین کې د پښو لاندې کړه که د ماشومانو غم ورسره یو خو هلته په ماشومانو باندې وختل د تدمیرونو لاندې کړل او که د ښځو غم ورسره وي خو هغه امیدواره ښځه چې واړه ماشومان به پې غېږو کې هغه باندې ټنګونه وغږول او که د انسانانو غم ورسره وي خو انسانیان بېګناه بغیر د محکمې نه تاسو وګورئ چې د فلسطین مسلمانانې ډېر څلوېښت کاله ته بندیان کړي دي دا بشر نه دی که د بشر خاص افغانستان کې او د دوی دپاره یو داسې مشخص تعریف لري خو بیا صحیح دی ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب داسې ښکاري ظاهرا چې جنجال اصلا د امریکا سره ده که شی د امریکا او د امارات ترمنځ د مشکلو د ټکرونه حل سي نو د ورځې تر پایه پورې به ډېر هېوادونه امارات په رسمیت وپېژني موافق یاست داسې یو نظر سره داسې ګوره امریکا سره مشکل د ما پان باندې پرته له دې چې په خپلو اهدافو باندې ټینګ درېدل او خپل پالیسي ښه روښانه کول سي وروره په دغه لار ده لکه دا اوس امارات روان ده بل هیڅ لار هم نه لري زه مثال درته وایم ګوره په دې دولتو کې د دنیا په دولتو کې د ونزویلا به اوس خلکو ته ډېره غټه تجربه وي یعنې که چیرې د دې هره خبره ومنې دوی لا خبره نه در سره مني یعنې که ته هره خبره وانې دا خدای پاک فیصله کړې خدای پاک په قرآن شریف کې ویلي سي ولن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دوی به هیڅ صورت باندې له تاسو څخه نه راضي کېږي مګر ته یا یهودي سي یا نصراني دا د خدای پاک فیصله ده ګوره نو دا نور دولتونه موږ ګورو د اسلامي دولتونه تاسو په خپله وګورئ دا لنډ پاکستان د موږ اتومي مسلمان دولت ته په ټوله دنیا کې هغه نن ورځ له امریکا سره له ټرمپ سره اوږه په اوږه غواړي په فلسطین کې حماس له بین یوسي یعنې ما مقصد دا ده چې له امریکا سره ستونزه په هغه صورت سره حل کېږي لکه چین سي پالیسي وکوله ویتنام وکوله ګوره ویتنام جنګ ورسره وکړو 20 کاله امریکا په رسمیت نه پېژندل اخر ته امریکا د ویتنام د پیشرفت په اساس باندې مجبور شو چې په رسمیت یې وپېژني چین باندې 20 کاله بندیزونه ول خو چین ځان اتومي هستوي هغه ته ورسول صنعت ته ورسول دغه امریکا اوس ورته مجبوره ده په رسمیت یې وپېژنله ورته ډارېږي مو غواړي چې ورسره جنګ هم وکړي لهذا که غواړو چې موږ خپل هدف ته ورسیږو خپل استقلال ته ورسیږو صحیح ده دا به یو څه مشکلات وي په موږ باندې به فشار راځي دا طبیعي ده خو هغه فشار چې امریکا 20 کاله مخکې په خلکو راوستل اوس یې نشي راوستلی هغه فشار اوس تعامل په هغه اساس باندې دلته په دنیا کې نشي کېدلی حتی له روسیې سره جنګ لري په اوکراین کې خو ډېر داسې مسایل دي چې له روسیې سره په خپله امریکا ناچاره ده کومک ورسره وکړي له دغه چین سره له نورو سره لهذا موږ که چیرې غواړو چې مشکل له امریکا سره حل کړو او باید له امریکا سره حل شي له دې جهته دا مشکل نه دی ملل متحد ده نه دی اروپا ده نه دی بل چا ده د امریکا ده له امریکا سره په خپل هدف ټینګ ودرېږي په هغه هدف باندې چې ته ولاړې دی مجبوره ده چې ورسره تعامل به در سره کوي لهذا دا مجبوریتونه چې د دې موږ باید دا درک کړو د موږ یعنې که چیرې تاسې د امریکا دا کړنې په دنیا کې وګورئ معنی دا ده چې دی په هیڅ قرارداد هم نه دی ولاړ هیڅ شی هم ته چې هره خبره ورسره منې دی یو بل ګام در سره نږدې کېږي ته که دا خبره ورسره ومنې چې زه دا فلانی خبره به در سره ومنم دی بیا بله خبره درته کوي زده وکوه اخر ته دې له دې محتوا فارغ کړي یعنې دولت به یې اختیار به نه لري دولت به یې اقتصاد به دې په لاس کې نه وي دولت به یې خپل خلک به وزنې دولت به یې تاسو په خپله د مهاتیر محمد هغه وګورئ یوټیوب ته د مالیزیا سابقه صدر اعظم هغه په خپل مرکه کې ویل د صحیح ده له موږ سره F-16 شته خو موږ یې اختیار نه لرو
د کچېرې موږ وغواړو چې د خپل هدف دپاره د چا په ضد باندې هف 16 استعمال کړو چې د امریکا صنعت ته وایي په هغو ساعتې کوډ بندوي بس هېڅ هم نه کېږي دا په خپله چې یوټیوب کې دي دا خپله دا ټول هغه ته بینندګان ته وایم دا خلک زموږ تاسې ګوري دوی د خپله په یوټیوب کې ریسرچ کې مهاتیر محمد ډېر غټ مشهور سړی تېر سوی 20 کاله د مالیزیا صدر اعظم تېر سوی په انګلیسي باندې خبرې کوي چې ټول خلک پېژني لهذا امریکا که غواړي چې له امریکا څخه خپل حق ترلاسه کړي په خپل هدف به ځان ته ټاکې په خپل هدف به ولاړې د خپل هدف به دفاع کوي لکه نن ورځ اسلامي امارت کوي لهذا امریکا به هم تعامل ته مجبوره کیږي نور دولتو به هم تعامل ته مجبوره کیږي خو منتها یو څه وخت به غواړي ډېره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو ورځ لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبرو ته بیا هم ښه راغلاست څمکنی صاحب دا پوښتنه ما ډېر میلمنو سره شریکه کړې ده غواړم چې ستاسو نظر هم راواخلم افغانستان په سم مسیر کې په روان حالت کې دی یعنی روان دی اوس یې مسیر سم دی دا اوس چې په کورنیو سیاستونو کې بهرنیو سیاستونو کې بیا په ځانګړي توګه په اړیکو کې له نړیوالو سره ګوره یو دا چې موږ افغانان څه غواړو او څه وایو یو دا چې نړۍ څه غواړي او څه فکر لري څه پلان لري د افغانستان دپاره البته یو مسله به ذکر کوم چې د ډیکارلوم چې خپل راتلله د یونما سرپرست تللی و بهرنیو چارو وزارت ته هلته هم دا غوښتنه کړې وه چې ډیکارلو راځي دوی ورته ټولې سفر زمینې برابرې کړي یعنې یوه نښه ده چې ښکاره کوي چې امارات غېږه خلاصوي ټولو ته نړیوال باید یو څه ګامونه راپورته کړي دی خو هر وخت چې ستونزې رامنځته شي د ستونزه یو اړخیزه نه حل کیږي نو په کار دا دی چې دوه اړخیز بحثونه وشي په سیاست کې دا یو معمول دی چې څه به د لاسه ورکوي څه چې لاسته راوړي اوس داسې بریښي چې د امریکې د نوی اقدام چې دوی یوه بله ټلواله جوړوي د نړۍ په سطحه او علاوه د دې نه د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو شیبې را رسېدلي دي ترامپ غواړي چې منځني ختیځ کې خپل ځای پیدا کړي ځکه غربیان خو یاستې په لاس کې دي چې د منځني ختیځ هم خپل قبضې لاندې ونیسي ممکنه ده په ډېر نږدې وخت کې د ایران سره جګړه پیل شي همدغسې په د سیمه کې به نوره تحرکات هم سرته رسوي چې تر څو امریکا د چین په مقابل کې دوی خپل عکس العمل وښیي په دا اوس نوې ستراتیژي د امریکې د جنګ وزارت کې بعض ډیرو مسایلو ته اشاره شوې ده چې دوی غواړي هغه ترلاسه کړي نو په دې کې به دوی د چین شاوخوا هیوادونه هم تر فشار لاندې راولي که اقتصادي فشار و که سیاسي فشار و او که نظامي فشار و نو دا به دوی کوي اوس موږ د دغسې مسیرینو سره یا دغسې کړنو سره اوس پر ځان ترامپ هغه جوړوي د پیس په د صلح په نامه باندې یو ټلوالی جوړوي که چیرې موږ وغواړو خو به تصمیم به موږ مشران نسی خو زما فکر دا ده په دغه وخت کې که موږ دا هڅه وکړو حد اقل وړاندیز وکړو چې موږ هم په دې کې ور شاملیږو خپله دا د رسمیت مسله ده ځکه تر اوسه پورې په نړۍ کې امریکا لومړنی هیواد دی چې په نظامي په سیاسي په اقتصادي لحاظ زبرځواک دی که چیرې موږ ته دغه موقع میسره شي نو موږ به د ډېرو اوږدو لارو نه به راخلاص شو خو که چیرې موږ دوی ومني او که بیا څه بعضې ملاحظات یې لرل هغه مشران لرو هغوی به په دې باندې سوچ و فکر وکړي خو په کار دا ده چې بعضې وخت د ملت سره هم په ځینو مسایلو باندې مشوره وشي او که مشوره ونه شي بیا په صورت کې حکومت که هر اقدام وکړو نو دا بیا مسؤلیت هم بیا د حکومت غاړې ته ورلویږي نو نظام خلک ورته چې دا خو موږ نه دي کړي خطا کړي دي مثلا په کومو چارو کې د ملت سره مشوره وشي اوس ګوره اکثرا وخت دا خبره کیږي چې هیڅ نشته په افغانستان کې اما د باندې نه چې کوم اوازونه راځي خبرې راځي د 14 او د 15 د اګست په منځ کې دا مسله نه بي دي موږ بحث وکړو ځکه چې د دوحې په تړون کې مسایل واضح دي دوه څلورو نه چې کسر کو دوه ډیر مهم وو یو دا چې اشغال و پای ته ورسېدو لاړل دوی دویم دا چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې اترې د دې دپاره خو په انقره کې د 10 ورځې یو کنفرانس هم په نظر کې ورته نیول شوی و اوس نو په کار دا دی چې اوس خو هغه ادرسونه نشته اوس یې موږ داخلي ادرس د همدغې
د کارلوس سره باید په دې باندې بحث وشي چې په دې افغانستان کې یو داسې فرمول نه د افغانانو سره کار وکړي چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کولی شو چې هم د کور دننه او هم د باندې د ټولو قناعت حاصل کړو. دا به تر ټولو مهمه وي چې په دغه ستراتیژیو پالیسۍ باندې موږ کار وکړو. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. د کوم افغانان چې بهر دي، البته شته په دې کې ډېر زیات داسې افغانان چې وطن دوست هم دي، د افغانانو او د افغانستان خیر غواړي. یو لوري البته دا موضوع ټینګوي چې د دوحې په مذاکراتو کې د بین الافغاني خبرې پاتې وي، دا باید بیرته پیل سي. یوه لاره چاره شته چې داسې یو فضا رامنځته شي چې دغه افغانان هم په اوسني حکومت کې رامدغم سي، راننوځي، دغه د پروپاګانډو د تبلیغاتو مخه هم بهر کې ونیول سي. خبر همدا ده چې موږ مشهور متل لرو یو لس نه ټک نه خیږي. نو دا د حکومت ما مخکې ویل چې بعض حکومت بعضې داخلي وظایف لري. د حکومت وظیفه همدغه ده، موږ تنها دا نه چې دلته په افغانستان کې یو نو دغه افغانان یو، د افغانستان چې څوک بیرون وتلی دي هغه افغانان نه دي. هغه څوک چې د افغانستان نه بیرون دي هغه چې د بیرونیو حکومتونو پرمختګ ګوري، د هغوی کړنې ګوري، د هغوی نظامونه ګوري، هغوی وطن دپاره ډېر اندېښمن وي. هغه وایي چې کاشکې چې زما په وطن کې هم داسې ترقي وای، ځکه وطن د مور حیثیت لري، په وطن یې زړه بدیږي. داسې به ډېر کم خلک ممکن هغه په هیڅ کې شمار نه وي چې هغه د خارج ته تللی وي خو هغې سره د وطن مینه محبت نه وي. زما خپل فکر دا دی، زه چې د ډېرو خلکو سره روابط لرم، هغوی دې ته ډېر لیوال دي، وایي کاشکې چې ټوله پنګونه مو په وطن کې کړې وای، کاشکې داسې امکانات پیدا شوي وای چې د موږ د علم نه، د موږ د هغه څه چې په خارج کې مو زده کړي دي د تجربو نه په افغانستان کې کار اخیستل شوی وای. دا د ټولو افغانانو یو ارمان دی. زه وایم چې د اسلامي امارت نه دپاره په کار اوس همدغه دی چې د موږ هغو متخصصینو دپاره چې په خارج کې دي که په داخل کې دي، هغه د حکومت تشکیلاتو نه بیرون دي، هغه په حکومت کې تشکیلاتو کې مدغم کړي. په دې اوس وخت کې امیر المؤمنین ته یو پیشنهاد شوی ښه اقدام دی چې د پوهنتونونو زیات فارغین به دوی د امیر المؤمنین د حکم وروسته په دندو وګماري. نو همداسې که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي، مخکې د دې نه چې موږ د امریکا یا د یوناما یا د ملل متحد د فرمایشونو ته ځو، اسلامي امارت خپله د هغو متخصصینو لستونه جوړ کړي، د هغو ځوانانو نه چې دکتورا لري او ماسټري لري، په مختلفو بخشونو کې زده کړې کړي دي، هغه د وطن بچیان دي، که په داخل کې که خارج کې هغه راوغواړي، دلته په مختلفو وظایفو باندې وګمري، د هغوی د استعداد نه د تجربو نه کار واخیستل شي. دا به هم هغه بانې ورکې کړي چې وروره دلته خو هغه د نظام کې ټول طالبان دي، د طالبانو د ډله نه بل څوک نشته. نو دوی به ووایي چې وروره راشه، د ما سره په هر وزارت کې دغه د متخصصین شته چې دغه مې د کاناډا نه راوغوښتو، دا مې د جرمني نه راوغوښتو، دا د امریکا نه راغلی، دا دلته په افغانستان کې کار کړی. نو د دې دپاره به د خارجیانو خولې هم ورباندې وي، لکه موږ چې بار بار وایو چې دلته امنیت راغلی، متحدالوالی راغلی، وبوایو چې نه دغه شی شته. نو د اسلامي امارت د حکومت دپاره د امیرونو دپاره هم بعضې وظایف په کار دي چې که غواړي چې د جهانیانو سره دوی د افغانستان سیال کړي، یو ځای مزل ورسره وکړو. دا امکان نه لري چې بیا د یو څه د ملل متحد موږ ونه منو، نه هغه به یې منو، خو هغه څه چې د شریعت خلاف نه وي او د موږ د هېواد دپاره سرې کرښې نه وي، هغه که ومنلی شي زما په نظر به هغې کې خو د افغانستان ابدي د پرمختګ د کوم دا د ویرې یا د شرم خبره نه ده. سلامت اوسئ. هاشمي صاحب، د کارلو له امیر خان متقي سره لیدنه کړې ده، دواړو لوریو څه مسایل تبادله کړي دي. د کارلو ورته ویلي دي چې د کډوالو په برخه کې د امارات اقدامات ښه دي، اخوا ته متقي ویلي چې باید د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړي. زما هدف دا ده چې داسې خبرې اترې، داسې چې ملګري ملتونه بیا یو ارتباطي پل جوړ کړي د افغانستان او د امریکا او د افغانستان د نړیوال ترمنځ، تر څو بحثونه وسي، خبرې وسي، د مشکل په خبرو باندې حل سي، نه د دې پر ځای چې یوازې بندیز ولګول سي، پرېکون وسي، تجارت و ارتباط و سیاست هر څه قطع سي. داسې ده نظیر صاحب، یو شي ته زه اشاره کوم. اول دا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه، د مجلس صلح یا د پیس کنفرانس یا د پیس په نامه باندې چې ټرمپ کوم شی جوړ شوی، په دې باندې جوړ کړی، په دې باندې باید ځان پوه کړو چې دا د فلسطین قضیه ښخول دي. د دې هدف دا ده چې فلسطین قضیه د مسلمانانو له امت چې غلبه نه یوسي، اول ته د صهیونستانو ته د یهودیانو دولت جوړ کړي، حتی تر دې اندازې پورې چې بیت المقدس هم وران کړي. نو د ما په اند باندې چې که چیرې احیانا حتی پیشنهاد هم امارت اسلامي افغانستان ته وسي، په دې کې به اشتراک ونه کړي
او د دغه تمه به مو ونه کوي او په ټول دنیا یې په رسمیت وپېژني هم د ما په اند باندې په دغه کې به اشتراک نه کوي او نه یې غوښتنه کوي او که چیرې پیشنهاد ورته وسي هم نه مني باید ویې نه مني له دې جهته چې دا د فلسطین موضوع چې دا د عقیدې موضوع ده د مسلمانانو اوله قبله ده بیا د مسلمانانو جماعت ده په دې باندې بیع او تعامل په دې شیانو باندې کېدونکی امکان نه لري شریعت اجازه ورکړي چاته دا اوله خبره دومره رالو په دې کې چې اوس ملل متحد که چیرې یعنی رښتیا هم په رښتیا باندې عمل وکړي یا خپل منشور باندې عمل وکړي باید دا کار اجرا کړي یعنی باید داسې وکړي چې یو پل وځي د افغانانو دغه حقیقت واقعیت درک کړي دا په دا رقم سره انتقال کړي او هلته وکولی شي چې د افغانستان چوکۍ افغانستان ته ورسپاري د افغانستان پیسې چې غیر قانوني غیر مجوز قانوني باندې د پیسې کنګل شوي دي باید دا پرېږدي امریکا په خپل زور او په خپل ستم باندې او په خپل د غلا شکل د مسلح غل حیثیت ځان ته کړی ده په دولتو کې مثلا ټرمپ فنزویلا رئیس بیا هلته اعلان کوي زه د فنزویلا موقت رئیس یم دا د کوم د ملل متحد د منشور په اساس باندې ده لہذا که چیرې واقع بینانه دا کوي خو بیا کار کیږي بیا افغانانو خېږي خلاص دي امارت اسلامي افغانستان هم بار بار دې ته اعلان کړی د اقتصاد په عرصه کې د سیاسي اړیکو په عرصه کې او د افغانستان غیر منسلکتوب باندې بار بار باندې دی دا تاکید کړی امارت اسلامي افغانستان مسؤلین چې موږ په افغانستان کې غواړو چې غیر منسلک اداره اوسي دلته په هیڅ تحالف پورې په یو هیڅ مجلس پورې تړلی نه وي مخکې نه په وارسو حلف کې وو او نه د ناتو په حلف کې وو نه د غرب طرف باندې وو چې شرق سره جنگ وکړي نه شرق سره اوسي له غرب سره جنگ وکړي لهذا افغانستان خپل غیر منسلکتوب خپل اقتصادي پالیسي ساتي او په هغه په اساس باندې حرکت کوي او که چیرې د کارلود عینا دا پیرو کوي لکه دا نور نمایندګان د ملل متحد چې دلته راغلي دي چې دلته په داخل کې یوه خبره کوي او هلته د امریکا ته چې دا چیرې خپل راپور یوسي امریکا هغه راپور بدل کړي او ورته وایي چې دا مه وایه دا ووایه بیا خو هېڅ فایده هم نه کوي دا خلک به دلته راځي او دا شی به خپل په اصطلاح باندې کوم عمل چې دی کوي یا کوم لاسته راوړنې چې لري هغه به هلته لاهو کړي امریکا موږ په خپله ولیدل بار بار دا کار سوی ده دلته به د ملل متحد نمایندګانو یوه خبره کوله دلته به ډېر تشویقانه خبرې کولې او ویلې اقرار به هم کول خپل راپور چې به وړاندې کړو هغه به د شپې امریکا بدل کړی و دی به بیا په ملل متحد کې د امریکا راپور ویل لهذا که ملل متحد په هغو منوال باندې حرکت وکړي خو ګمان نه کوم چې کوم حیثیت پیدا کړي او یا د افغانانو په مابین کې یعنی د افغانانو د دنیا په مابین کوم رول ولوبوي اما که واقع بینانه حرکت وکړي او خپل راپور د حقیقت په اساس وړاندې کړي او هلته د افغانانو دفاع وکړي او په د غیر قانوني توګه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي دا پې باندې پرېږدي او د افغانستان چوکۍ امارت اسلامي افغانستان ته وسپاري او نورو دولتو څخه وغواړي چې دلته افغانستان سره رسمي توګه باندې خپل تعاملات شروع کړي بیا خو کېدلی شي چې د موږ د دې په مابین کې منځګړیتوب وکړي او منځګړی سي او حقایق دنیا ته نقل کړي اما که چیرې د امریکا په ګټو استعمالوي بیا ګمان نه کوم چې کامیابه سي راځئ چې په دې پوښتنې سره د بحث ورو راټول کړو هاشمي صاحب اوس دغه امریکا ته وګورئ کله ایران ته اختار ورکړ چې په خلکو باندې ډزې وکړي دا اعدامونه وکړي موږ په تاسو باندې برید وکړو هلته ټول خلک ویده په وینزویلا کې دوی ورغله په نیمه شپه یې هغه سړی راوسته بیا سهار یې ویلې چې موږ والا یو قاچاقبر راوستی دی موږ بل څوک نه دي نیولي بیا مکسیکو ته و کوبا ته و هر سهار و ماښام اختارونه دي چې ټولو ته یې ورکوي بندیزونه لګوي اروپا ته وایي چې یا د ما د سولې شورا ته راشه که نه 100% تعرفه وضع کوم یعنې یو شی پکې راښکاره کېږي هغه دا ده چې که زور و قدرت یو هیواد پیدا کوي دغسې اقدامات هم بیا کولی شي ښه به وي چې افغانستان په داسې شرایطو کې چې نړۍ په داسې اخ و ډب کې ده په خپل قوت په خپل زور په خپله وړتیا باندې کار وکړي چې له کوره دننه پیاوړتیا یې زیاته سي ګوره د امریکا نه د امریکا له اوله تر اخره له وروسته تقریبا د دوم جهاني جنګ نه وروسته او یو 10 کاله چې دا د ملل متحد منشور دی پلي کړی له هغه وروسته چې امریکا ملل متحد ساختارونه د دنیا اقتصاد د دنیا سیاست په لاس کې اخیستی ده دغه حالت چې ته د ټرمپ وینې چې براله خلک بلیک میل کوي مخکې پسې شا کول د تختې لاندې کول د میز لاندې کول اوس چونکې دوی په افغانستان کې شکست وخوړل او په غزه کې خدای پاک د دې مخونه تور کړل دنیا ته رسوا سول دا صهیونستان چې اوس په امریکا کې په قدرت کې رسېدلي لکه ټرمپ و کوشنیر و ویتکوف و غیره دا خلک چې قدرت ته رسېدلي اوس براله دا هغه کوي دا بلاک میل کوي ګوره اروپا به بلاره بلاک میل کوي ټرمپ په یو مجلس کې وویل چې اصلا ناتو په اول خطوطو کې جنگ نه کول هلته په افغانستان کې بلکې خود امریکا کول او اوس که په آینده کې موږ له ناتو څخه دا وغواړو نه کوي معنی دا ده چې دا حتی ناتو بلاک میل کوي
ونزویلا هغه د موږ په خپله ولیدل. تا داسې لیدلی دی چې یو دولت راپورته سي په بل دولت باندې دونه تجاوز وکړي چې هلته ځي رئیس جمهور راخلي، بیا په هغو باندې مثال د خبرې د قاچاقبر نوم کېږدي، بیا یې په خپل ښار کې په ډېر حقیرانه توګ باندې موټر دروازې خلاصوي او ګردې په سړکو باندې ګرځي. دا اصلا د اوباشانو کار ده، دا د لنډغرو کار ده، دا د دولت کار نه ده. دا نه ملل متحد قانون ده، نه منشور یې مني، نه د امریکا حتی قانون چې دی وایي چې موږ دا قانون لرو مني. خدای کوي دا سبب دا ده چې دوی رسوا سول، دوی رسوا سول، دوی بربنډه سول. ګوره په د غزه کې تر داننه پورې امریکا اسرائیل د فلسطینیانو لاس یې ور وتړل په دې قرارداد باندې. اسرائیل هر ورځ 40 نفره فلسطینیان شهیدانوي، بمبارۍ کوي. دا یو دومن کومکونه تر داننه پورې نه پرېږدي. موږ تاسې ووینو چې په غزه کې خلک اطفال لوږي له یخه څخه شهیدانېږي، خو څوک یې دا نسي کولی چې ورته ووایي دغه 3 ضامنین چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې څوک د امریکا ضمانت نسي کولی. ګوره قطر او ترکیه او د مصر څه کولی شي؟ اوس بیا هم یو لرګی نسي نیستلی چې هلته یو طفل ځان ته بل کړي. نو لهذا امریکا له هغه مخفیانه کارو څخه برالا ته راوښتی او د ما په اند باندې دا د یو فول ډېر غټ علامت ده. یعنی دا د امریکا د شکست، د امریکا د احلال، د امریکا د کسر، دا غټ شکست ده چې سابق مثال د خبرې برالا به د دولتو احترام کول. په ملل متحد کې به هر دولت ویل چې موږ مستقل دولت یو، خپلې خبرې به کولې. بیا به مثال د خبرې پسې شا که هر څونه فشار پې باندې اچول، دا بلاک میل یې پسې شا روانو. داسې دلته مسلمانان په دې تیرو 150 کلو کې چې مبارزه کې لګیا دي او وایي چې امریکا دا کارونه کوي. مثلا اسامه بن لادن ولې د امریکا په ضد ودرېدو؟ خو دې شیانو باندې خبر وکنه چې عالم اسلامي څونه بلاک میل کیږي، څونه د دوی پیسې اخیستل کیږي، څونه دوی د فشارو لاندې راځي ټوله دنیا. لهذا امریکا د ما په اند باندې د سقوط په درشل کې د داسې به څه وختي دا به خدای پاک فیصله کړي او خپل وخت به ورته ټاکلی په خپل وخت کې، خو شروع دا سقوط. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. دا بحث مې راټولو ورو ورو. افغانستان نور په کومو مواردو باندې تمرکز کولی شي چې خپل قوت زیات کړي؟ ګوره دلته اوس یوه مسله ده چې بعضې خبرې باید سمې راواخیستلی شي، هغه ته تحریفي شکل ورنکړلی شي. هر ملک چې څوک اداره کوي هغه دنده او مسؤلیت لري چې په نړۍ کې هر نوع یوه پروسه راځي، د هغې پروسې باید په مورد باید دقیق معلومات ولري او خپل هیوادوال په جریان کې واچوي چې موږ په دې کې ګټه شته او که نقص وکړو او که ونه کړو. دا خو هر سړی حق لري. خبره دا ده چې نړۍ په بدلیدو ده، ناټو د منځه ځي، د ملګرو ملتونو موسسه د منځه ځي، 3 عمده محورونه رامنځته کیږي. فرض که امریکا مو ماته کړه، چین ماتولی شي، روسیه ماتولی شي. موږ نه خو چې موږ سره ظلم کوي، که څه امریکا وي، که څه روسیه وي او که چین وي، هر څوک چې وو چې موږ سره ظلم کوي، د موږ ملي منافع په خطر کې لوي، هغه څوک دي؟ هغه نړیوال امپریالیستان دي. مهمه مسله دا ده چې د نړۍ د شرایطو سره باید یو سړی قدم کېږدي او دا خو موږ په تیر کې هم دا کارونه نه دي کړي. موږ هر وخت دپاره یو اړخیز اقدامات کړي دي. اوس په ټولو هیوادونو کې یوه داسې مستحکمه یوه شورا وي چې هغه د ملک هغه د نړۍ وضعیت څاري، په هغو باندې تحلیل او تجزیه کوي، د هغو پر بنیاد باندې نړیوالو سره اړیکې جوړوي. موږ مشران لرو، مشران په دې مکلف دي چې د هره پدیده چې په نړۍ کې رامنځته کیږي دوی باید دا وڅاري، دوی مطالعه وکړي او ملت سره شریکه کړي چې په دې کې موږ څه باید وکړو. مهمه دا ده چې اوس موږ افغانان په خپله که موږ دې ته منتظر اوسیږو چې په ایران باندې به څه کیږي، په پاکستان باندې به څه کیږي، په هند سره یا بنګلادیش سره به څه کیږي، موږ سره به څه کیږي، دا سوال باید موږ وکړو. آیا دوی د موږ خپلوان دي؟ آیا دوی د موږ دپاره فوقالعاده یو څه په نظر کې نیولي او که یې نیولي دي څه دي؟ خو دوی چې اسلامي یو نظام نشي زغملی، پس دوی به نو کله موږ سره ښه رویه وکړي. مخکې مشوره وکړه چې باید افغانستان له نړیوال سره په یو ډول همغږي حرکت وکړي. یقینا مفهوم څه دل دی؟ د دې نه دا ده چې اوس ګوره په د نوې ټلواله چې د ترامپ اعلان کړی ده، محتویات یې ډېر لا جزئیات څرګند هم نه دي. حتی د روسیې رئیس جمهور پوتین وایي چې د هغو کنګل شوو پیسو نه $1 میلیارډ زموږ در واخلئ، خو موږ به په دې باندې بحث کوو چې څه کیږي، یعنې مطالعه کوو به. دا نوې پدیده ده،
دغې پدیدې نه ښه که موږ ته ضرر ورسېدو بیا څوک یې ذمهوار دي او یا که ګټه ورکې وي ګټه ولې نه کوو. اوس هغه څه دي چې مطالعه د یوه هېواد دپاره یو ستراتیژیک هغه موږ ولرو ادرس موږ ولرو چې هغه دایما 4 ساعته باید په دې کار وکړي، یوه دقیقه باید د لاسه ورنه کړو ځکه دا ټول هېوادونه همداسې کوي. نو اوس موږ په داسې یوه حالت کې یو ګوره موږ د پاکستان هېواد سره مو ټولې دروازې تړلي دي. په دې هم پوهېږو چې دغه د پاکستان هم دغه دته پاکستان ته بل چا ویلي دي چې د دې سره جفت منځنۍ اسیا او روسیا د هغو دروازې هم تړلې دي د کراچۍ د لیاره کې. اوس په ایران باندې دا ستونزه راغله، ښه اوس د ایران ستونزه یې په موږ باندې تاثیر نه لري، ولې نه لري؟ مستقیم او غیر مستقیم دواړه یې راباندې لري. که هلته مو سرحدونه باندې دروازې باندې وي، ایران سره ستونزې پیدا شي، موږ باندې فشار نه راځي، موږ یې بیا منځنۍ اسیا ته ټېله کړو. په تېر کې هم دغه رابندې شوي دي چې د کراچۍ بندر کې به یې موږ ته ستونزې جوړولې. په هغه وخت کې چې داود خان او ظاهرشاه و هغو به د روسیې سره قرارداد وکړو، هغه به بیا په دې تورن شول چې ګوره د روسیې سره اړیکې جوړېږي. پاکستان ته هم د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي د وضعیت. خو اوس ګوره پاکستان هم داسې یو حالت کې دی چې اوس هغه غواړي چې اسلامي امارت څخه ځان په خوله کړي، لیکن اسلامي امارت کلک دریځ ورته نیولی دی چې تر څو پورې دی چې ما سره یو تضمیني بحث نه وي کړی تر هغه وخته پورې د سرحد نه څخه پوله نه خلاصوم. دا تر ټولو ډېره مهمه ده. کور دې ودان په خیر او سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب وروستۍ خبرې هم ستاسو اخلم، مهرباني. دلته د اسلامي امارت دپاره مهمه خبره دا ده چې د ملل متحد دغو چارواکو نه هیئت نه پوښتنه وکړي چې تاسو د افغانستان سره واقعا د زړه نه غواړئ چې همکاري وکړئ، د زړه نه مدانیت دی چې د افغانستان دپاره کومې ستونزې را پیدا نه کوي. که د دوی ځواب هو وي نو بالاخره د دوی نه وغواړي چې د رسمیت پېژندنې دپاره تاسو کوم شرایط لرئ چې موږ هغه تاسو ته پوره کړو. نو دوی د رسمي ډول افغانستان حکومت اسلامي امارت ته هغه شرایط وړاندې کړي. هغه که د دوی موږ به وګورو، هم به سیاسون وګوري، هم به جهان وګوري چې ملل متحد خو د افغانستان د رسمیت پېژندلو دپاره یو شمېر شرایط وړاندې کړل، مګر د اسلامي امارت چې د دوی سره همداسې ټینګه دریځ نیولی او ټینګه پالیسي نیولې ده، دوی په هغه چلونو باندې پوهېږي. وایي چې که چېرته دا نن هم زه ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړم، د کار اجازه ورکړم، هر څه چې دوی وایي په همغه رقم نظام جوړ کړم، حکومت جوړ کړم، دا ټول کارونه زه وکړم، بیا به راته وایي چې په افغانستان کې زما حضور مهم دی. ځکه زه د روسیې سره مشکلات لرم، زه د ایران سره مشکلات لرم، زه د چین سره مشکلات لرم. افغانستان کې که تاسو غواړئ چې ملل متحد کې څوکۍ ولرئ نو افغانستان کې د موږ نظامي حضور مهم دی. خو دا بالاخره بیا افغانستان خلک د افغانستان حکومت امریکا سره د ملل متحد سره په یو جنجال اوړي. نو هغې نه مهمه خبره اول کې دا ده چې افغانستان خلکو د افغانستان جغرافیه په اسانه لاسته نه ده راوړي، نه امریکې په دې کې کومک ورسره کړی دی، نه یې په دغه سوال نه دا د وینو په زور، د باروتو په زور، د سختو قربانۍ په زور د امریکا ټول محبسونه د افغانانو نه ډک شو، د اسلامي امارت چارواکو نه ډک شو. دا اوس چې ګوره د په وزارتونو کې چې د هر یو شل کاله د امریکا زندانونه تېر کړي، یا باګرام یا ګونتانامو، داسې په اسانه نه دی راغلي چې په امریکا کې ښه ژوند کړی، هلته یې مسټري کړي، بالاخره امریکا دلته راوستل، د دوحې د لارې او دلته وزارتونو باندې کېنول چې راځه ته د دماغ وزیر وي. نه، دغه هر یو دومره تکلیفونه تېر کړي دي که داستان د خپلو تکلیفو درته ووایي قسم په خدای که هغه وزارت باندې چې دی نسته که هغې ته ته زړه ښه کړي. نو داسې نه ده چې د افغانستان دغه اوسنی نظام داسې په هوایي راغلی یا امریکا په خوښه راوستلی. او امریکا چې کله په بعض وخت کې خبره د افغانستان د نظامي اډو یا نور څه وکړي چې د دې ځای نه شدید عکس العمل خبره واوري، هلته دوی سمدستي شاته لاړ شي، یو بله لاره اختیار کړي. ځکه د دوی په طبیعت باندې امریکا هم پوه شوې ده چې د حکومت په کیسه کې نه دي. که زه ووایم چې تعزیرات په تا وضع کوم، په تا باندې مالي محدودیتونه راولم، هغه د وروره د ټول نظام په کیسه کې نه دي. د یو د اسامه بن لادن په خبره باندې جوړ حکومت یې د لاسه ورنه کوي. دا نن چې د افغانستان اسلامي حکومت ته ووایي چې د فلسطین په حق لازما سره هوکړه وکړه، تا به په رسمیت وپېژنم، زه درته وایم چې قسم په خدای که بیخي ورسره وکړي. که دا نن یو داسې غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي چې د شریعت خلاف وي، چې په دا یوه ورځ په 24 ساعتو کې نظام ختمیږي، نه یې ورسره مني. دغه امریکایانو دغه په دې کې ریسرچ کړی دی، مطالعه کړې ده، د دوی په دې افکارو باندې پوه شوي دي. ځکه دغه مشران د اسلامي امارت بنسټګران د کوم چې دي په دې اوس چې په وظایفو کې دي، په ولایتونو کې دي، امنیه قمندانان دي، وزیران دي، دغه داسې نه دي
چې په افغانستان کې دوی یو ځای کې یا تعلیم کړی یا خارجي هیوادونو کې د امریکا سره بندیان و یا زخمیان و، نو دوی هغه نظرونه دوی اورېدلی دي. اوس افغانستان ته دغه تشویش د څوک نه کوي چې امریکا به په اسانه راشي. امریکا ته به د افغانستان نه د ایران وهل اسان وي، خو د افغانستان سخت دي. ځکه دا نه پوهېږي چې د افغانستان ټول خلک د ما په مقابل کې متحد کېږي که نه. د پاکستان د لارې چې سرحد باندې بندوي یا لارې بندولې، دا د امریکا یو منور و چې ودرېږه د اسلامي امارت سره خلک څومره خواخوږي لري، په څنګ په څنګ ودرېږي که نه. تاسو ولیدل چې مخالف او موافق ټول ورسره ودرېدل. زیاته مننه کوم. بخیر و سلامت اوسئ څمکنی صاحب، ډاکټر صاحب هاشمي صاحب ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه کوم. تر بیا تودو خبرو تاسو په غرب سپارم چې واکمن او ځواکمن دی.